ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے. مسجد بلال ترناپارم کې د گجرات نوموړي عالم دین او اسلامي سکالر ډاکټر مفتی ندیم بن صدیق اسلمي په اعزاز کې یو پر روحه پروګرام منعقد شو. په دې پروګرام کې د علاقې خلکو په ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کړی و. د مسجد بلال پیش امام مولانا شوکت علي صاحب د ډاکټر مفتی ندیم بن صدیق اسلمي صاحب په علمي او دینی خدماتو باندې رڼا واچوله او هغې ته خراج عقیدت پیش کړو. او تقریباً 30 کتابونه فتاوا جان دارنګي لیکلي دي. دین علاوه دی احیاء حدیث په نوم باندې یو رساله چې د تدریب میشتو والا چلی او دارنګي مدرسۃ الحدیث قیام دی هم کړی دی. مدارس حفظ حدیث هغه هم جوړ کړی دا. 500 نه زیات د دی په سوشل میډیا باندې بیانات دي او دارنګي د یو ریسرچ سنټر هم کلو کړی دی چې هم د هغې په سلسله کې دی نن راغلی پېښور ته او انشاءالله دارنګي د دی آکار چې کوم دی هغه جاری دی. د پېښور سیمې مشهور نعتخوان قاري حسن المآب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. مرنے جلا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. د گجرات خار مشهور عالم دین او اسلامی اسکالر ډاکټر مفتی ندیم بن صدیق اسلمی قال الله او قال رسول بیان کړ او په ملمستیا باندې د اهلیان ترناپارم شکریہ ادا کړ. اور سب سے عظمت والے لوگ انبیاء کرام کے بعد کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ بلند کیوں تھے، وہ عظیم کیوں تھے، وہ مقام و مرتبہ والے کیوں تھے؟ وہ انبیاء کرام کے بعد اتنی عظمت ان کو کیوں ملی؟ صرف ایک ہی وجہ سے ان کو انبیاء کے بعد اتنا مقام ملا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپنا لیا تھا. آخرہ کی زملکو کوم د ترقی د پاره خصوصي دعا اوغوستل شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، ترناپارم.